دا کیسه د یو غریب هلک ده کوم چې په یو ګڼ ښار کې اوسېده او نوم یې قیصر و. د یو غریب هلک و او د سړک په غاړه به یې ګلان خرڅول. هره ورځ چې به کله د ټرافیک سیګنل سور شول نو موټرې به ودرېدې او دی به همدلته نارې وهلې چې ګلان واخلئ او ګلان به یې خرڅول. ده له چا څخه مرسته نه غوښتله، یوازې یې په خپل کار باندې باور درلود. د هغه په کور کې یوه 11 کلنه خور وه چې نوم یې امینه و. د دوی مور او پلار په یوه حادثه کې مړه شوي وو او اوس قیصر د خپلې خور لپاره هر څه و، خو امینه سخته ناروغه وه او قیصر د هغې د درملنې لپاره شپه او ورځ کار کوه. ډاکټرانو ورته ویلي وو که عملیات ونه شي نو دا ماشومه به ژوندۍ پاتې نه شي. خو ستونزه دا وه چې قیصر سره څو دومره پیسې نه وې. هغه به هره ورځ دعا کوله ای الله ما ته دومره توان راکړه چې د خپلې خور ژوند وژغورم. یوه ورځ کله چې قیصر د سړک پر غاړه ګلان پلورل یو موټر د هغه مخې ته ودرېد. په موټر کې یوه نجلۍ ناسته وه چې ایمان نومېده. ایمان ډېره ښکلې خو تر دې هم ډېره مهربانه وه. هغې له قیصر نه وپوښتل یو ګلاب په څو دی؟ قیصر وویل 10 روپۍ. هغې پیسې ورکړې خو پاتې پیسې یې وانخیستې او ویې ویل ټول ګلان راکړه. قیصر پاتې پیسې بیرته ورکړې او ویې ویل زه خیرات نه اخلم، زه کار کوم. ایمان د هغه په دې خبرې ډېره اغېزمنه شوه. هغې د قیصر نوم وپوښت او له همغه ورځې وروسته هره ورځ د هغه ځای ته راتله او ګلونه به یې اخیستل. ورو ورو د دوی ترمنځ خبرې زیاتې شوې. ایمان به تل د هغه حال پوښتنه کوله او قیصر به هم د زړه خبرې ورسره شریکولې. خو قیصر په زړه کې ویره لرله. هغه به ځان ته ویل زه یو غریب یم، هو هغه د یوه شتمن سړي لور ده. زموږ ترمنځ د اسمان او ځمکې توپیر دی. خو بیا هم مینه ورو ورو د هغه په زړه کې ځای ونیو. یوه ورځ ایمان هغه ته خپل کارت ورکړ او ویې ویل که کله دې کومه ستونزه پیدا شوه ما ته زنګ ووهه. قیصر کارت واخیست خو هېڅکله یې زنګ ونه وهه تر هغې چې یوه ورځ د امینې حالت ډېر خراب شو. ډاکټرانو وویل که په 4 ساعتونو کې عملیات ونه شي ژوند به یې له خطر سره مخ شي. قیصر هر ځای ولاړ خو پیسې یې پیدا نه کړې. په پای کې هغه مجبور شو چې ایمان ته زنګ ووهي. بله ورځ ایمان روغتون ته راغله خو له ځان سره یې خپل پلار هم راوستی و. د ایمان پلار یو شتمن او مغرور سړی و. هغه قیصر ته وویل زه ستا د خور عملیاتو ټول لګښت درکوم خو په یوه شرط. قیصر وویل کوم شرط؟ هغه وویل ته به زما له لور نه لرې کېږي. هغه ته به وایه چې ته ورسره مینه نه لرې بلکې تا ورسره دوکه کړې. دا خبرې یې د قیصر زړه ټوټې ټوټې کړ. خو کله چې د خپلې خور حالت یاد شو نو چوپ شو او شرط یې ومنلو. کله چې هغه له روغتونه بهر راووت ایمان هلته ولاړه وه. په لاس کې یو ګلاب هم نیولی. هغې په امید سره ورته کتل. قیصر د هغې سترګو ته ونه کتل او ویې ویل زه در سره مینه نه لرم، ما یوازې تا سره لوبې کولې او دوکه مې درکړې. ګلاب د ایمان له لاسه ولوېد. هغې په مات زړه وویل دا هر څه دروغ و. قیصر وویل هو دا هر څه دروغ و. ایمان پرته له دې چې نور څه ووایي لاړ. قیصر هلته یوازې پاتې شو د مات زړه سره. د امینې عملیات بریالي شول او هغه ورو ورو ښه شوه. قیصر د ګلونو یو کوچنی دوکان خلاص کړ او په څو کلونو کې یو بریالی سوداګر شو. خو هغه هېڅکله خوشحاله نه و ځکه چې هغه خپله مینه له لاسه ورکړې وه. 8 کاله وروسته هغه پرېکړه وکړه چې ایمان پیدا کړي. کله چې هغه د هغې کور ته ولاړ نو ورته وویل شول چې کور یې خرڅ شوی دی. وروسته یې واورېدل چې د ایمان پلار یوه رواني روغتون کې دی او ایمان مړه شوې ده. قیصر حیران شو. کله چې یې د حقیقت پوښتنه وکړه نو ورته وویل شول ایمان هغه ورځ چې ته یې پرېښودې ماته شوه. هغې له هغه وروسته ژوند ته زړه نه و. وروسته یې یو موټر کې حادثه وکړه او مړه شوه. قیصر نړۍ نوره هم توره شوه. هغه د ایمان قبر ته ولاړ، په زنګنونو کېناست او ژړلې. ویې ویل ما ستا سره مینه لرله خو زه مجبور وم. وروسته هغه د ایمان پلار سره ولیدل. هغه پلار چې یو وخت مغرور و اوس مات شوی و. هغه وویل ما خپله لور په خپله ووژل، زما غرور زما لور راڅخه واخیسته. قیصر هېڅ ونه ویل، یوازې یو ګلاب یې د ایمان پر قبر کېښود او ورو یې وویل تا به زما نه ګلان اخیستل
نن زه ستا لپاره ګلان راوړم. نو د دې کیسې مطلب ځینې وخت مینه د خلکو له امله نه مري، بلکې د غرور، پیسو او ناوخته فیصلو له امله ختمیږي. که مو کیسه خوښه شوې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.